بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو لیکچر دی د پولیټیکل ساينس او ټاپک دی پاور اتھارټي او لیجټیمیسي درې وړ یو بل سره لینک دي نو د ټولو نوم به پاور جایزه کړو what is power the power is the ability to influence the behavior of others هغه صلاحیت او قابلیت چې خدای پاک خلکو لور کړی دی یا یو سړي یا یو ګروپ دی د خلکو چې هغه نو خلکو له بیهیویر انفلوئنس کول شي په هغه باندې اثر غورځول شي بدلول شي ولا نو چې دا چاله دی بیهیویر بدلای نو کله خوخه یو کني خوخه خدای یا کار کول شي ځکه ورته پاور وایي کنه پاور طاقت دی نو مطلب دا نه چې دا طاقتور سړی یا طاقتور ملک چې کوم کار کوي نو دی هغه زور باندې کوي دا منظور دی لکه قبل دا غیر خوشاله دی او خفه دی دا کسلیت چې دی ته پاور وایي اوس د دې ټایپس دي اقسام ناغس دي د ټول نوم به لیجټیمیټ جایز نو جایز طاقت او جایز پاور هغه دی چې د قانون د آئین مطابق دی لکه مطلب دا یو سړي سره یا یو ګروپ سره پاور شته خدا پاور چې سره کم دی او یا د دې پاور څنګه ایکسرسایز کوي نه هغه د قانون په لار باندې د آئین په لار باندې د پاور اول اچیو کړی دی بیا یې هغه شان چلی یا شان ایکسرسایز کوي نو دا به لیجټیمیټ پاور لکه د دې ټول نه خو ډیموکراټک ګورنمنت دی خو مثال دی چې کوم ملکونو کې جمهوریت دی نه هلته حکومت د عوامو د اوټ په لار باندې جوړیږي دا کورسف چې دی نو کورسف په اصل کې د دې هغه الټ دی دا جابرانه ورته وایي په اردو کې چې دا هغه طاقت دی چې په زور باندې اخیستل شوی دی لکه موږ ویل چې قانون او آئین باندې خپې کېږدي او پاور لاس پکې لکه څنګه چې فوجي حکومتونه راځي نو د فوجي حکومتونو د ډیکټیټرشپ چې دی دا د مثال دی درې چې دا پرسویسیو دی نو پرسویسیو د دې نوم نه ښکاره ده چې لکه یو سړی دی او هغه خدای پاک دا قابلیت ورکړی زموږ معاشره کې داسې خلک کنه بعضې کس خلک وایي دا ډېر تیز دی څنګه تیز دی چې هغه چل ورځي د نورو خلکو د بیهیویر انفلوئنس کولو په کومه طریقه باندې په کومه لاره باندې چې دلیلونه ورکړي نو لاجکس باندې په ارګومنټس ورکول باندې نه دا د ارګومنټس په لاره باندې چې یو سړي کومه ایبیلیټي ده چې هغه نورو هغه بیهیویر انفلوئنس دې ته پرسویسیو پاور وایي او څلورم چې دی دا اکنامک پاور دی د اکنامک پاور یو خو ساده مونږ دا ویلی شو چې کوم یو سړی یا کوم یو ملک لکه چې هغې سره په قبضه کې څومره زیات ریسورسز دي دومره د هغې اکنامک پاور سی وایي نو ډېر اسانه دا دی چې څومره یو ملک یا یو سړی مالداري نو دومره به د هغه اکنامک پاور سی وایي دغه اکنامک پاور بیا هغه طاقت ورکوي چې د پولیټیکل پاور هم سی وایي شي که نه څنګه چې په دنیا کې کوم ملکونه اکنامیکلي مخکې دي لکه چاینا نه د هغې پولیټیکل پاور بیا هم سی وایي که نه نو اوس د دې نه پس اتھارټي ده نو ګورئ اتھارټي چې ده که نه اټ از ا لیجټیمیټ پاور نو دا دې کې د لومبۍ غونډه کومونه وي چې هغه جایز پاور چې دی په جایزه لاره چې اخیستی شوی دی او جایز استعمال چې کېږي د دې د اتھارټي وایي لکه دا چې اوس حکومت سره د وزیر اعظم اتھارټي نه د وزیر اعظم اتھارټي د قانون مطابق چې هغه سره کوم طاقت او اختیار دی یا د چیف سیکرټري اتھارټي دقیقه چې نه د اتھارټي هغه لیجټیمیټ پاور دی چې قانون وایي نو یو سړي له یا حکومت له یا کابینې له یا اسمبلی له ورکړی دی نو دغه اتھارټي ده د دې ټایپس چې کوم دي نو ټریډیشنل روایتي هغه پخوا نه چې را روانه ده نو پخوا به خلکو سره طاقت څنګه نو پخوا خو بادشاهت وکړه نو دا د ټریډیشنل اتھارټي ښه مثال د بادشاهت دی چې څنګه مخکې هم بادشاهت او اوس هم په عربو ملکونو کې بادشاهت دی نو د هلته کې بادشاه سره اتھارټي ده او د آئین او د قانون مطابق دغه اتھارټي چې ده د لیجټیمیټ اتھارټي ده کیرزمیټک اتھارټي داسې ده که نه چې په دې لیډرز کې په پالیټیشنز کې چې یو سړی داسې راشي چې هغه کیرزما لري مطلب دا دی په اردو کې چې موږ وکړو نه کرشماتي شخصیت چې دا هغه یو میګنیټک او اټریکټیو پرسنالټي او هغه سیاست ته راشي او دا خلک ټول هغه بسي شي نه دا هغه متاثر دی عمران خان یو مثال دی لکه چې دا عمران خان سره په پی ټی آی کې کوم خلک دي نو دا خلک په دې باندې نه دي چې دا عمران خان ښه دی او که بد دی یا د کوم کار کوي نه د ملک د ښې لپاره دی که د بدې لپاره دی یا د پی ټي آی چې څومره کارونه وکړل نه په دې کې غلطۍ صورت دي او فایدې صورت دي نه بلکې دا خلک د عمران خان نه متاثره دي د هغه د شخصیت نه متاثره دی ورسره دی دې د کیرزمیټک اتھارټي وایي لکه چې دا خلک د ده سره کوم د ده نه متاثره دی نو ده ته یو مقبولیت میلاو شوی دی او د دغې مقبولیت د وجې نه د سره اتھارټي ده ریشنل هغه ده او لیګل چې لا مطابق ده ریشنل هغه ده چې عقل مني چې عقل باندې بیس کوي نو هغه اتھارټي چې ده نه ریشنل اتھارټي موږ ویلی شو
اوس د دې نه پس چې د لیجیټمیسي په دې دواړو کې تیر شل دا موږ وپېژنو چې لیجیټمیسي په اصل کې جایز ته وایي. نو دې ځای کې د دې نه مطلب دا دی جسټیفیکیشن اف ا سیستم ان پبلک ویو چې لکه اوس په افغانستان کې د طالبان حکومت راغلی دی. دا د طالبان حکومت په افغانستان کې چې دننه کوم خلک اوسېږي دا افغانان چې نو د دوی په نظر کې دا لیجیټیمیټ دی او که نه ناجایزه دی. نو دې د لیجیټیمیسي وایي. نو که د لیجیټیمیسي وایي لیجیټیمیسي از کروشل فار د سکسس اف ا سیسټم. لکه دا په دې وجه باندې ډېر زیات ضروري شی دی که نه چې په یو ملک یو حکومت راغی نو هغه حکومت د دې ملک دا خلک چې دي نو دوی مني او که نه مني. څنګه چې په پاکستان کې هرې پېټه د ملټري ګورنمنټ راغلی دی که نه نو لومبۍ چې کله مشرف اوس پکې راغی نو مشرف دی او د هغې نه مخکې ضیاء الحق د دوی لومبۍ کار دا دی چې دوی داسې کارونه وکړي چې دا خلک متاثره کړي او چې دا خلک متاثره کړي چې دا خلک د دوی دا پاور چې دی نو دا انلیجیټیمیټ پاور چې دی نو چې دا لیجیټیمیټ پاور ته کنورټ شي چې دا خلک دوی ته لیجیټیمیسي ورکړي. نو دا جسټیفیکیشن دی د خلکو له طرف نه د یو حکومت. که چېرې خلک د حکومت نه مني نو بیا دا سکسسفول کېږي نه. لکه د طالبان حکومت په افغانستان کې که چېرې د افغانان اول حکومت نه مني نو دا به څنګه یو حکومت وي او بیا دا ډېر لانګ ټرم کې چلېدی هم نه شي. نو ځکه خو په ډېرو ملکونو کې دا بغاوت وشي دا بغاوت ولې کېږي د یو حکومت خلاف ځکه چې هغوی ته دا انلیجیټیمیټ ښکاري که نه. نو دې ځای کې اوس وګورئ د لیجیټیمیسي دا اهمیت نه به تاسو خبر شوي دي. او فیکټرز کنټریبیوټینګ ټو لیجیټیمیسي هغه څه فیکټرز دي چې هغوی لیجیټیمیسي ته کنټریبیوټ کوي نه هغه دا درې وړي دا چې موږ درته ووایو چې لکه یا ټریډیشنل یا خو یو سړی دی هغه بادشاهت دی که نه نو په د بادشاهت چې دی نو اوس په سعودي کې د سعودي خلک چې دي نو هغوی بادشاه له ولې قدر کوي د بادشاه ولې خبره مني چې د هغوی مایند نه مخکې نه دا خبره منلې ده چې دا چې کوم بادشاه دی لکه اوس محمد بن سلمان دی شهزاده نو دی د بادشاه د سلمان بن عبدالعزیز زوی دی او د سره اتھارټي ده نو هغوی په دې وجه باندې دا خبره مني. اوس دقه که بادشاهت ته په امریکا کې راولي هغوی نه مني نو دا ټریډیشنل هغه چې کوم ځای کې د ټریډیشنل سوسایټیز دي نه هغوی به دا مني. کیرسمیټیک او ریشنل نو دا که چېرې مطلب دا دی یو دا چې موږ څنګه وویل چې یو کیرسمیټیک لیډر وي نو هغه ته لیجیټیمیسي میلاویدی شي که چېرې دا خلک د هغه دا کیرسما ومني. او دا که شان ریشنل که چېرې یو سړی دی یا یو ګروپ دی هغوی سره پاور دی خو که هغه د خلکو د پبلک چې دي هغوی عقل مني لاجیکل دي نو بیا هغوی ته لیجیټیمیسي میلاویدی شي. په دې لیکچر کې د پاور د اتھارټي او د لیجیټیمیسي په اړه باندې بل لیکچر کې بعد پولیټیکل ساينس کې بل ټاپک سره راشو. د داسې لیکچرز لپاره زموږ چینل ګورئ. د الله نامه